افغانستان کې به یوټیوب څنګه مانیټایز کوو او آیا موږ کولی شو چې په افغانستان کې د یوټیوب نه پیسې لاسته راوړو. السلام علیکم. هیله ده چې ټول ملګري به روغ جوړ تکړه تازه اوسئ. نن مې ورته یو مفیده موضوع راوړې ده او دا چې ډېر ملګري پوښتنه کوي چې په افغانستان کې به یوټیوب څنګه مانیټایز کوو او آیا موږ کولی شو چې په افغانستان کې د یوټیوب نه پیسې لاسته راوړو. موږ ته به د ګوګل ایډسنس پین څنګه راځي او همدارنګه د چا په نوم به خپل یوټیوب ویریفای کوو. نو په دغه موضوع باندې موږ تاسو خبرې کوو. د ټولو نه عمده نقطه چې کومه ده د یوټیوب په مانیټایز کولو کې هغه دا چې ته چې په کوم ملک کې اوسېږې هغه باید د یوټیوب سره پارټنر اوسي، یعنی واي پي پي کې باید هغه حصه‌دار اوسي. یوټیوب پارټنر پروګرام چې ورته کوم وایي چې بدبختانه افغانستان په هغې ملکونو کې شامل نه دی، خو موږ کولی شو د بل ملک نه خپل یوټیوب مانیټایز کړو. او هغه څنګه؟ تاسو ته هم شاید سخت بریښي، سخت نه دی، یعنې په هماغه افغانستان کې فعالیت کوئ، په هماغه افغانستان کې اوسئ، خو تاسو چې کله مانیټایز ټیب ته راشئ نو که تاسو د افغانستان انتخاب کړی تاسو ته دلته لیکلي چې ناټ الیجیبل. تاسو باید څه وکړئ د دې لپاره؟ تاسو کنټري باید یو بل انتخاب کړئ. ګورئ ما چې د کنټري پاکستان انتخاب کړی ده نو په دې خاطر باندې چې دی زما چینل هم اوس مانیټایز شو. خو تاسو پوهېږئ چې دا چینل ما په مزار شریف کې شروع کړی 2019 کې. مزار شریف زه په ارزو ټلویزیون کې وم، هغه وخت دا چینل ما همالته جوړ کړی او په دې کنټري کې افغانستان انتخاب وه، همالته مې چینل جوړ کړی او همالته پاتې شوی و. همداسې څه ویډیوګان چې ما اپلوډ کړی وو پروت و. بیا چې زه کله بیرته پېښور ته راغلم نو ما وغوښتل چې زه په خپل چینل باندې کار وکړم. نو بیا دا چینل ما ریبرینډ کړو د عزیز زهارا په نوم باندې او کنټري مې ورته پاکستان کړه. خو که تاسو په افغانستان کې دننه هم اوسېږئ هېڅ ستونزه نه ده. تاسو یوازې کنټري یو داسې کنټري انتخاب کړئ چې هغه واي پي پي کې نارو انتخاب کړئ، یو ایس ای انتخاب کړئ، هر یو ځای چې تاسې انتخابوئ نو هماغه ځای انتخاب کړئ. او چې کله مو د یوټیوب د مانیټایز کېدلو هغه شرایط برابر کړل، کوم چې 4000 ساعته واچ ټایم دی او همدارنګه 1000 سبسکرایبر دی، نو چې کله تاسو دا شرایط برابر کړه د هغې نه وروسته به تاسو کولی شئ چې خپل چینل مانیټایز کړئ. کنټري به بل ځای وي خو تاسو چې کله مثلا خپل آی ډي اپروف کوئ هم افغاني آی ډي اپروف کولی شئ او همدارنګه تاسو ګوګل پین غواړئ نو هم تاسو ته کابل ته راتلی شي. زما ډېر یوټیوبران ملګري چې په کابل کې اوسېږي هغوی ته یعنې کابل ته پین کوډ راغلی د ګوګل ایډسنس. هغه وخت کې زه چې په ارزو ټلویزیون کې زموږ سره یو ملګری و هغوی ته د دارالمان کوڅو ته پین کوډ راغلی، ځکه تاسو ته پین کوډ په پوسټل کوډ باندې راځي. نو که تاسو مثلا د بریکوټ کوم چې د مزنګ کې دا پوسته خانه ده که د هغې پوسټل کوډ تاسو ورکړئ تاسو هغې باندې وګورئ پوسټل کوډ پرې لیکل شوی، نو تاسو ته به سیده پین کوډ هماغه پوسټل کوډ ته راځي. که تاسو ته کوډ در هم نه لېږي نو تاسو کولی شئ چې مثلا هغه ټاکلي وخت نه وروسته د مزنګ ته چکر ووایئ او بریکوټ پوسته خانه کې تپوس وکړئ چې زما په نوم خو د ګوګل نه کوم پین کوډ نه دی راغلی، که راغلی هغې تاسو ته درکوي، که کوډ ته درلېږلی هم ونه اوسي. همدارنګه که جلال آباد کې اوسئ یا بل ولایت کې اوسئ هم کولی شئ د پوسته خانې نه استفاده وکړئ. خو کابل بیا بهتره دی چې کابل پوسته خانو باندې راوغواړئ، ځکه چې دا په اسانه باندې تاسو ترلاسه کولی شئ. نو ستونزه زما په خیال چې په یو څه کې هم نه ده پاتې چې تاسو په یوټیوب کې کار کوئ او د یوټیوب نه پیسې ترلاسه کړئ. نو زما یوټیوب هم الحمدلله مانیټایز شوی دی. په نور ویډیوګانو کې تاسو ته په دې باندې هم خبرې کوم چې د یوټیوب نه پیسې څنګه لاسته راځي. که تاسو یوټیوب مانیټایز کړئ د پیسې د دې نه لاسته څنګه راځي، زموږ جیب ته به څنګه راځي، لاس پرېږدئ. نو په دې به هم خبرې کوو. د خپل یوټیوب د مزل په اړه هم درته خبرې کوم چې زما یوټیوب څنګه مانیټایز ته ورسېدو او څنګه زما یوټیوب اپروف شو. همدارنګه زما په یوټیوب باندې 6 میاشتې ریوز ایشي وه. زما یوټیوب تقریبا 2022 کال په اولنیو میاشتو کې مانیټایز شوی، خو ایله بیله راغی او دغه اګست میاشت کې زما چینل اپروف شو، ځکه چې هغې باندې ریوز ایشي وه او څومره میاشتې هغه په ریوز کې بند و او اوس چې دی نو فلحال زما چینل د ریوز نه وتی دی او زه کولی شم چې خپلې ویډیوګانې مانیټایز کړم.
نو د دې په اړه باندې به انشاءالله پر روانه ویډیو کې خبرې کوو. هیله ده چې دا ویډیو به خوښه شوې وي. که خوښه شوې مې د خپل ملګرو سره یې خپاره کړئ، چینل سبسکرایب او خپل نور ملګري هم راوغواړئ. ډېره مننه. خدای پامان.